ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصاد په اړه غږېدلی دی. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر غني په خپل فیسبوک باندې یو غږیز پیغام هم خپور کړی چې 20 دقیقې دی. ښاغلی غني ویلي دي چې باید افغانستان اقتصاد وضعیت ښه شي او افغانستان د اقتصاد وضعیت په اړه غږېدلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد اقتصاد وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان بېوزلي نه عزلي او نه ابدالي کېدی شي، ځکه چې د الله دومره امکانات راکړي چې په لسیزو نه په پیړیو مو بس دی. ولسمشر غني په خپل 6م پوډکاسټ کې د افغانستان پر اقتصادي غږېدلی او هغه یې د هغه حالت سره تشبیه کړی چې د الماسو په خزانه پروت و خو وږی و. ولسمشر غني زیاته کړې چې اقتصادي وده په بنسټیزو پروژو راځي او یوازې د ګمرکو عواید ډیریدل د اقتصادي ښېرازۍ نښه نشي بلل کېدلی. محمد اشرف غني په وینا کې د ګمرکي عواید ټولیدل اوس ښایي یو لاس شوي او ښه شوي دي، خو د تیرو جنګ سالارانو غوندې چې دغه عواید یې خوړل او تښتول اوس بیا ځینې زورواکي په راپورته کېدو دي چې چاته غاړه نه ږدي او له عواید نه خپله برخه غواړي. ولسمشر غني داسې مهال د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په اړه یادې څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان له سخت اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی او دغه هیواد اوس له بل هر وخت ډېرې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.